د پاکستان له محتاجۍ څخه نور خلاص یو د چې څنګه اولي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کندهار کې د هیواد په کچه د درمل جوړونې د سترې فابریکې چارې 80% بشپړې شوې دي. کندهار ولایت د افغانستان په کچه د درمل جوړولو د تر ټولو سترې فابریکې چارې 80% خلاصې شوې دي. د سنو فارما په نوم د دې فابریکې مسؤل محمد سعید صدیقي ویلي د فابریکې چارې 80% بشپړې شوې دي. د 2020 کال تر نیمایي پورې به پای ته ورسیږي. دغه فابریکه په 20 جریبه ځمکې کې د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو اویا افغان سوداګرو له لورې په مشترک ډول جوړیږي. د مسؤلینو په خبره دغه فابریکه به په 7 ساعتو کې د 2 میلیونو ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او 100,000 سیرومونو د تولیدو وړتیا ولري. د سنو فارما مسؤلینو ټینګار کړی دی چې هڅه کوي تر څو فابریکه د سیمې په کچه معیاري کړي. هغوی ویلي د فابریکې چارې به د روغتیا د نړیوال سازمان له لورې څارل کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.